آیا پوهیږئ باز څومره سرعت لري؟ د باز سرعت فی ساعت 320 کیلومتر دی. 320 کیلومتر فی ساعت د هوا دباو کولی شي د باز سږي وچاودوي او د مړینې لامل یې وګرځي. مګر داسې نه ده. الله جل جلاله د هوا د کنټرول لپاره د باز په پوزه کې یو هډوکینې غدې پیدا کړي ترڅو دغه هوا کنټرول د هوا فشار کم او د باز سږي سالم پاتې شي. کوم چې نن سبا انجینران د جیټ په انجن کې د هوا د دباو د کنټرول لپاره یو داسې آله جوړوي ترڅو د هوا فشار ونه کولی شي جیټ ته کوم زیان ورسوي. د هوسۍ د ځغاستې یعنې د منډې چټکتیا پر یو ساعت کې 90 څخه تر 100 کیلومتر فی ساعت ده او د زمري د ځغاستې یعنې د منډې چټکتیا پر یو ساعت کې د 50 څخه تر 80 کیلومتر ده. نو بیا ولې هوسۍ د زمري ښکار وګرځي؟ دا ځکه چې هوسۍ په هر 15 ثانیو کې یو وار شاته ګوري چې د هغه له امله د هغه د منډې ظرفیت او تیزوالی راکمیږي او زمری کولی شي چې هوسۍ په اسانۍ سره ونیسي. که چیرې هوسۍ په خپله ځغاسته دومره باوري وای لکه څنګه چې زمری په خپله چټکتیا باوري دی نو هیڅکله به د زمري ښکار شوی نه وای. ګولډن فلاور داسې یو مرغه دی چې د خپل اوږد سفرونو له امله شهرت لري. دغه مرغه هر کال د امریکا د الاسکا ولایت څخه تر هوایي جزیرې چې تقریبا 4000 کیلومتره دی الوتنه کوي. دغه الوتنه 88 ساعته وخت نیسي. په دغه الوتنه کې یا د مرغۍ هیڅ آرام نه کوي ځکه ټول سفر د سمندر پر سر دی او جالبه دا ده چې دا مرغۍ لامبو هم نشي وهلی. کله چې پوهانو د دغه مرغۍ په اړه معلومات وکړه نو معلومه شوه چې یا د مرغۍ باید له ځان سره د دغه سفر لپاره 88 ګرامه وازده چې د انرژۍ په ډول له ځان سره ولري. حال دا چې یا د مرغۍ یوازې 80 ګرامه وازده د انرژۍ په ډول له ځان سره لري. په دغه سفر کې له دغه مرغۍ سره 18 ګرامه انرژي کمیږي نو باید د خپل منزل ته د رسیدو څخه 800 کیلومتر لرې په اوبو کې وغورځي او مړه شي. خو نه داسې نه ده بلکې سلامته رسیږي ځکه دغه مرغۍ په ډله ییز ډول سفر کوي او د انګلیسي ژبې د وی د توري په بڼه الوتنه کوي او په نوبت سره خپل ځایونه سره بدلوي چې د دې کړنې له امله په دوی د هوا فشار کمیږي یعنی د لومړي پر نسبت پر دوهمې د هوا فشار کم وي. په دغه کار سره دوی 23% انرژي له ځان سره بچت کوي او په دې ډول دوی هوایي جزیرې ته رسیږي چې له دوی سره 6 یا 7 ګرامه انرژي د ریزرف په توګه پاتې کیږي چې د هواګانو د بدلون پر صورت کې ورسره مرسته کوي.